الرحیم. رازونه زما مړی له خراب درس باواره صحیح ده. نن درس زمونږ دی فوټ نوټس او فوټ نوټس کې تاسو ګورئ دوه آپشن دي. یو فوټ نوټس کې دی هغې ته بټم اپ پیج ویلی شو او بل ته ویل کېږي بیلو ټیکسټ. د هغې نه علاوه یو ان نوټ دی. په ان نوټ کې موږ سره دوه آپشنه دي. یو اینډ اف سیکشن دی او بل اینډ اف ډاکومنټ دی. د دې فوټ نوټ دی لومړنی آپشن نه مطلب دا دی لکه زه رالم دلته مې یو پاراګراف لیکنه وکړه یا دوه پاراګرافه لیکنه مې وکړه. اوس خو صحیح ده دا لیکنه خو تاسې کوئ، خو ځینې وخت داسې راشي چې کله پر یو ورقه کې فقط همدا لیکنه یا دوه پاراګرافه لیکنه درې پاراګرافه لیکنه به راشي. اوس دغې لیکنه کې که تاسې په دې لیکنه باندې تشریح لیکئ نو ګورئ تاسو به ریفرنسز ته راځئ او دې کې به تاسې په فوټ نوټ کلیک کوئ. که انسرټ فوټ نوټ باندې کلیک کړو نو دا مونږ ویلي وو چې کله د یو ورقې په آخره کې تشریح مونږ نو کله چې په دې باندې زه کلیک کوم دې د ورقې په آخره کې راشي او مونږ ته وایي تشریح پرې ولیکو. خو دا خبره داسې ده چې دلته په منځ کې ډېر غټ سپیس شته دی، مطلب یې لاندې لیکنه نشته دی، اندازه ډېره ده، خو بیا هم دې د ورقې آخرې ته ځي. زه هم کله چې په ورقه کې ځي نو باید د ورقې په دې لیکنې په آخره کې دا فوټ نوټ راشي، د ورقې په آخره کې باید رانشي. د دې لپاره به لیکنه سلیکټ کړو، را به شو په دې به کلیک کړم. د بټم اپ پیج په ځای به تاسو بیلو ټیکس والی دا به اپلیک را به شو موږ به دلته په دې کلیک کړو، بیلو ټیکس به والو، انسرټ به نو ګورئ همدغه فوټ نوټ دی اوس د ورقې په آخره کې نه راځي، دا د لیکنې په آخره کې راغلو ځکه چې موږ په دې کې دغه ټیکس چې دی دا بیلو ټیکس واغست. نو که تشریح لیکي تشریح ولیکل، که مثال په دې لیکنه تشریح لیکو موږ نو موږ به راشو همدغه طریقه به استعمال کړو. بیلو ټیکس په دې ځای نه تاسې والی، انسرټ به یې کوئ، شماره به دې سره راځي دویمه، یعنې دا دونه غټ سپیس به دې پرېږدي دا به ایلندې نه راځي. او که موږ وایو چې نه دا تشریح باید د ډاکومنټ د ورقې په آخره کې راشي نو د بیلو ټیکس په ځای به تاسې بټم اپ پیج هلئ. اوس خو بټم اپ پیج کې هم دلته لیکنه ځکه راځي چې مخکې نه دلته یو دوه دانې بیلو ټیکس اخیستل شوي وو. نو دې د وجې نه موږ دا استعمالوو. کله چې د ورقې په آخره کې پکار وي نو بیا به تاسو بیلو ټیکس په دې کې نه انتخابوئ، د دې لپاره به تاسې انلی بټم اپ پیج سلیکټ کوئ. بل دا که چېرته زه داسې ووایم لکه ما سره یو ټاپک دی مایکروسافټ ورډ او هغه ټاپک په باره کې مثال زه یو څو پاراګراف په لیکنه کوم، دا لیکنه شو چې هغه په څو ورقو کې مثال راځي. اوس یو بل ټاپک زه شروع کوم چې هغه موږ سره مایکروسافټ پاور پوینټ دی. مثال دا مایکروسافټ پاور پوینټ ما سره یو بل ټاپک دی او د دې باره کې هم یو څه لیکنه زه کوم، یعنې څو پاراګراف لیکنه دا ګوره ما وکړه دا شان. زه غواړم د پاور پوینټ ځان ته یو سیکشن راولم او د ورډ ځان
نو تاسو به راشئ دلته به دې پیج کې ودرېږئ په یو ورقه کې چې 2 سیکشن الو کله را به شي پیج لیوټ ته په دې کې به بریکس ته راشي په چی به کلیک کوو موږ کنټینیوز باندې به کلیک کوو څو سیکشن دي اوس 2 لومړنی سیکشن دویم سیکشن په دې کې به موږ داسې وایو که چېرته آینده کې موږ برني سیکشن کې په دې باندې د پټ نوټ په ځای باندې اډ نوټ لیکو نو اډ نوټ په کار ماته د سیکشن په آخره کې لیکو ډاکومنټ په آخره کې باید د سیکشن په آخره کې تشریح دی وشي خو کله چې زه ډایرکټ لیکم نو دا د ډاکومنټ په آخره کې راځي یعنې مطلب دی چې د پاور پوینټ نم اعلان دی ایسه کې دی راځي موږ سره د دې د وجې نه موږ داسې وایو چې دا باید د سیکشن په آخره کې راشي نو اینډ اف ډاکومنټ په ځای به اینډ اف سیکشن والو انسرټ بیک تاسو وګورئ دی به اینډ نوټ ماته راکوي خو د پاور پوینټ نه چېرته به راکوي راته پاور پوینټ نه بره به راته راکوي که مثال بل یو اینډ نوټ غواړم زه وایم یاره ما سره د اینډ اف سیکشن راشي بس همدې سره به څنګه راځي نو کله کله تاسو سیکشن په آخره کې نوټ الی یا د ډاکومنټ په آخره کې الی د هغې لپاره دا آپشن یوز کولی شو اوس د ګوره دا ما سره ان نوټ کېدای شي تاسو په دې ځایونو کې یو ټکس انتخاب کړئ په هغې باندې تاسو فوټ نوټ والئ دا فوټ نوټ شو مثال بله لیکنه مې انتخاب کړه رانه انسرټ فوټ نوټ مې واخیسته په دې کې ما سره یو 2 آپشن دی راکړي کنورټ او په دې کنورټ کې آپشن دی convert all footnotes to endnotes convert all footnotes to endnotes मतलब دا دی چې ټول فوټنوټس په بدل کې چاته endnotes دا وکړئ کې کلوز کوي تاسو وګورئ د سیکشن په آخره کې موږ سره endnote راغلی فوټنوټ راغلی که نه یعنې هغه فوټنوټ یې مې نوټ ته بدل کړي کنټرول زیډ بیرته به خپل ځای ته هغه لاړ شي زه یې ما داسې مه کوه موږ ته وایي کنورټ آل اینډ نوټ ټو فوټ نوټ ټول اینډ نوټ فوټ نوټ ته بدل نو دا دویم ټیک مارک به ولګو دا به وکېږو ځان سره هغه اینډ نوټ چې کوم و هغه هم ګوره دلته راغی هغه ټول دلته نه راځي هغه چې کومه ورقه کې مونږ اینډ نوټ اخیستی و د هغې ورقې اخرې ته ځي لکه ګوره یو اینډ نوټ یې دلته راغلو ځکه دا د دې ورقې نه اینډ نوټ شوی و اخرې ورقې ته او ځینې اینډ نوټس ګوره دلته راغلي ځکه چې دا د دې ورقې اینډ نوټ خو دا اوس په فوټ نوټ بدل شوی دی دا په چی بدل شوی اوس موږ سره دا په فوټ نوټ بدل شوی دی کنټرول زیډ به یې کو بیرته خپل حالت ته به راشي بے پدې کې ما سره سوپ فوټ نوټ ان نوټ سوپ دې ته ویل کېږي چې کله تاسو غواړئ فوټ نوټ ان نوټ ته واړوئ او ان نوټ فوټ نوټ ته واړوئ نو دې ټیک مارک ته مطلب دا دی چې دې به همدا کار کوي کله چې زه دې وکې کړم نو ګورئ هغه فوټ نوټ راوسته ان نوټ راوسته فوټ نوټ ته او فوټ نوټ یې ویوړه چېرته فوټ نوټ یې چېرته ویوړه هغه ان نوټ ته ویوړه دلته به چېرته ان نوټ دا دی د سیکشن په آخره کې ګوره دلته ان نوټ راغلی دی نو دا ان نوټ مخکې فوټ نوټ و او دلته چې کوم ان نوټ و هغه ټول چېرته لاړل هغه فوټ نوټ ته لاړل نو تاسې کله چې سوپینګ کوئ سیکشن آخره کې راځي ان نوټ سیکشن په آخره کې راځي او فوټ نوټ دوباره کې په آخره کې راځي نو دا سوپ دی مطلب دا دی چې کله تاسو فوټ نوټ ان نوټ ته بدلوئ او ان نوټ فوټ نوټ ته بدلوئ د هغې لپاره به دا ټیک مارک لګوئ بل ګورئ موږ سره د ان نوټ کې شماره شروع ده یعنې 1 2 3 خو که موږ د دې 1 2 3 په ځای باندې اے بي سي پکاري نو دلته به ودرېږو را به شو زه به د دې په ځای باندې اے بي سي والم اپلای به کړم نو ګوره اوس به اے بي سي راځي
یعنی دا حروف بدلولې را بدلولې هم شي تاسې او د دې په ځای باندې یو سمبول هم راوړی شو لکه مثال دا یو سمبول دی راوړه دې ځای نه انزرټ خو دا دونه مهم نه دی او دا د ا نه مه شروع کوه دا د سی نه شروع کوه نو دې به هغه سټارټ به د سی نه دی تاسې وګورئ موږ سره سی دی بې ډي دی او که چېرته ا نه شروع کول غواړو سمپل ا ولیکه دلته او دا انزرټ بیا به ا بي داسې به راځي نو په دې کې هم تاسو ایډیټینګ کولی شئ and the numbering means restart each section or continues لکه ګورئ دې اوس موږ سره دا ا بي سي شروع کړې ده خو چې کله بل سیکشن ته لاړ شو نو په هغې کې به د سر نه ا شروع کېږي او که نه همدغه حروف به مسلسل ځي که چېرته په دې کې کنټینیو وي نو مطلب دا دی که بل سیکشن ته دې هم لاړ شي هلته به هم همدغې نه مسلسل دی روان وي او که ریسټارټ ایچ سیکشن والو نو په هر یو سیکشن کې به دغه ا بي سي حروف د ا نه شروع کېږي او که موږ ریسټارټ ایچ پیج والو نو په هر پیج کې چې فوټ نوټ راځي هغه به د ا نه شروع کېږي د سر که سیکشن وي او که سیکشن موږ سره نه وي نو دې لپاره بیا دې کې کنټینیو انتخاب وسو کوه میرا مسلسل باید دې لاړ شي نو دې لپاره بیا دا استعمالوم او دغه تغیرات چې بره موږ راولو دا په ټول ډاکومنټ یې پلی کې که نه په یو سیکشن یې نو دا په ټول ډاکومنټ هم یې پلی کولی شو دا برني تغیرات او په یو سیکشن باندې هم یې پلی کولی شو نو فوټ نوټس یې نه دونه خاص اپشن نشته خو خاص فوټ نوټ دې ته وایي چې ورکې په آخره کې د یو لیکنې په باره کې تشریح کوو او یا د ټول کتاب په آخره کې یا د یو فصل په آخره کې تشریح کوو نو هغې لپاره فوټ نوټس او این نوټس مونږه استعمالوو بس دې موبایل ته بند کړم د هغې نه وروسته بیا یو بل ټاپک دی هغې ته سیټیشن ان بیبلیوګرافي وایي دا سیټیشن ان بیبلیوګرافي چې ده دا څه ته مونږ ویلی شو دا مونږ ویلی شو د یو کتاب په باره کې معلومات لیکل یو بیبلیوګرافي ده او یو بایوګرافي ده بایوګرافي چې ده هغه د یو شخص په اړه معلومات وي او بیبلیوګرافي دا د یو کتاب لیکونکي یا د کتاب په باره کې معلومات وي نو کله چې تاسو یو کتاب ولیکئ اکثره د کتاب په اوله صفحه کې دغه کتاب او د کتاب لیکونکي د دې په باره کې مکمل معلومات لیکل شوي نو هغه معلومات د کوم ځای نه لیکل کېږي هغه په ریفرنسز کې د دې ځای نه لیکو او ډېره اسانه دي د دې لپاره به تاسو اول راشئ انزرټ ته ایډ نیو سورس باندې به کلیک کوئ نو اولنی آپشن دا دی وایي چې تا کوم کتاب لیکلی دغه کتاب تا د کوم ځای نه لیکلی مثال دا کتاب دی د کتاب یو برخه ده ریپورټ دی چې د زم کتاب بوک د دې لیکونکی څوک دی مثال خالد د دې لیکونکی او کارپوریټ آتر هغه لیکونکی چې هغه څنګه کارپوریټ آتر څه ته وایي یو ګورې عام آتر دی چې هغه کتابونه لیکي کارپوریټ آتر اصلاً کې هغه آتر ته ویل کېږي چې هغه یو بوک ولیکي او هغه بازار ته یوسي او خرڅ شي خو په هغه خرڅولو کې د دې مطلب څه وي ایسه وي هغې ته کارپوریټ آتر ویل کېږي چې مطلب د یو بل نفر سره هم دی دغه لري ریلیشنشپ لري په بوکس کې هغې ته کارپوریټ آتر وایي او عام آتر دی چې هغه یو کتاب لیکي او بس کتاب تیزی دی ته عام آتر مونږ ویلی شو که د ده باره کې نور معلومات لیکي دلته یې ولیکي فرست لاست نیم د کتاب نوم پر ایگزامپل ایم او ایس او کال یې پر ایگزامپل 2018 په جلال آباد کې مثال لیکل شوی دی
پبلشر څوک دی فار ایگزامپل افغان پریس هاوس دا والیوم اول به تاسو ته ټیک مارک ولګوئ چې نور معلومات هم د دې کتاب په اړه ولیکو لکه مثال پراوینس به زه ولیکم ننګرهار مثال افغانستان اوس په دې کتاب کې کیدای شي ایډیټر هم وي ایډیټر فار ایگزامپل یونس دی والیوم څه ته موږ وایو والیوم قسمونه لري کتاب اکثر مثال اول نمبر والیوم دویم نمبر والیوم کتابونه پکې راځي زم دا 13 نمبر والیوم دی ټوټل 13 والیوم دي ټرانسلیټر فار ایگزامپل زاهد الله دی او د دې شارټ ټایټل ایم او ایس التا 2014 په ولیکو دلته به شارټ ټایټل ایم او ایس ولیکو دا هر یو کتاب یو سټینډرډ نمبر وي د دې سلويخ ډي آر دا د دې یو سټینډرډ نمبر ټول پکې 200 ورکې دي دا سوم ایډیشن دی ایډیشن خو پیژنې که نه نو زه لیکم دا فار ایگزامپل 5م ایډیشن دی کمنټ پې لیکي هغه ولیکئ نور وغیره معلومات دي ځینې موږ لیکلی شي که ویب سایټ باندې دا میلاویږي نو www.zix.edu.af په دې سایټ باندې دا موږ کتلی شو دا به وکې اوس ګورئ که آینده کې مثال کتاب باره کې معلومات راغلی دې باندې به کلیک دې کې به تاسو بیبلیوګرافي باندې کلیک کوئ دی به تاسو ته مکمل معلومات په شارټ طریقې سره راوالي ټول معلومات دلته د کتاب په اړه راواخیسته که خو کیدای شي دا سټایل زمونږ خوښ نه وي نو موږ به دا انتخاب کو را به شو دې نه به دې دپاره یو سټایل والو فار ایگزامپل دا سټایل هر یو سټایل چې زما خوښېږي نو دې نه زه هغه سټایل د دې دپاره انتخابولی شم دا وګورئ ښه سټایل دی نو دا د یو کتاب په اړه معلومات دي چې کله لیکو دې نه به لیکو دې نه به اپلای کوو او دې نه به هغې دپاره سټایل ورکړو اوس همدغه کتاب د مثال 6م ایډیشن یې موږ سره ولیکل شو په بله ورکه کې ولاړم نو زه به په همدې کې لږ تغیرات راوړم ځکه نور خو همدا کتاب دی اوس تغیرات پکې راولو نو بله ورکه کې چې کله ته په دې باندې کلیک کېږي خو بیا نه پېژني تاسو په بل ډاکومنټ کې د راوچتولو دپاره مینیج سورس باندې کلیک کړئ د څه په نامه کتابو خالد او د خالد نه وروسته به دا تاسو مثال کاپي کوئ تغیراتو دپاره به ایډیټ باندې کلیک کړو هماغه خبره خو دا په 2019 کې راغلو دا ټیک مارک ولګوه دا 14م والیوم دی نور نمبر صحیح دی مثال 110 ورکې دی او دا مثال 6م ایډیشن دی نور معلومات نشته دا به وکې یس دا به کلوز اوس چې کله زه پرې کې مثال پرې کلیک کوم نو ډایرکټ ماته هغه معلومات دا نه دي ګوره ځکه دا 2019 دی 14م والیوم دی 6م ایډیشن والا دی نو چې کله ته مثال په زوړ کتاب کې یو څه لږ تغیرات راوستل غواړې د هغې تغیراتو راوستلو دپاره به موږ د څه نه استفاده کوو مینیج سورس نه به استفاده کوو څنګه چل تاسو سهار 6 بجې راشئ بیا هم خوب درځي شپې چې د لنډې شپې خوب دی نو دا موږ سره په دې کې سټیشنز ان بیبلیوګرافي آپشن دی بیا د هغې نه وروسته موږ سره دي کیپشنز دا کیپشن داسې لکه تاسې امټي نوم وي دا خالص نوم لکه یو تصویر راوړو موږ او هغې تصویر دپاره یو نوم پکار دی نو دې ته د نوم ورکولو دپاره چارج کې دا پکچر ایښی
زه هم دلته یو نوم درته ورکوم راشه ریفرنس ستا انزرټ کیپشن باندې کلیک کړه فیګر 1 اسی دې شکل ته یو نوم موږ ورکوو نو د نوم ورکونې دپاره بیا دا استعمالولی شي کیدای شي دا نوم ته فیګر 1 په ځای یو بل نوم ورکول غواړې نو بیا د دې لپاره به تاسو خپل یو ولیکئ نیو لیبل ته به راشئ زه ولیکم فار ایگزامپل پښتو کې ولیکئ اکثر لیکلي لومړی شکل اول مخ دا اوکې کې دا هم ځان سره اوکې کوي دې سره به ستاسو لیکنه راځي کتابونو کې نه دي اکثره که نه نو داسې یو د یو تصویر په باره کې که داسې معلومات موږ لیکو د هغې لپاره به انزرټ کیپشن ته ځو او د دې نه به معلومات موږ لیکو دا ټکمان چې کله تاسې ولګوئ بیا به صرف شماره راځي لکه ګورئ زه هم دې سره د نوم راشي نو کله چې دا ټیک مارک لګېدلی صرف شماره به راځي او چې کله دا ټیک مارک آف کړو نو بیا به نوم هم راځي اوس یوازې د تصویر سره نه کله کله ټیبل هم منګالو لکه تاسو انزرټ ته راشي یو ټیبل والی خو د ټیبل سره نوم نشته نو د دې نوم دپاره به تاسو ریفرنسز ته راځئ او دیس کې به تاسو ټیبل انتخاب کوئ او کې به یې کوئ نو ټیبل نمبر 1 را به شي دا به ځان سره ټراک مثال پرې کې زه ریفرنسز ته راځم ټیبل نمبر 2 راځي د دې نه وروسته دا ټیبل دې نه ټراک تاسو به څه دا بار بار نوم راولئ زه وایم ټیبل سره باید خپله نوم راشي نو بیا د هغې لپاره به تاسې آټو کیپشن باندې کلیک آټو کیپشن کې به تاسو مایکروسافټ ورډ ټیبل پیدا کړئ دې کې به دا ټیک مارک ولګو دا به ځان سره اوکې کړو آینده کې چې کله زه راځم یو ټیبل دې ځای نه ډرا کوم نو ټیبل نمبر 1 فار ایگزامپل ټیبل نمبر 2 داسې به مختلفې ټیبلې هغه تاسو دې ځای نه اخیستی شي میبي نور ورکو کې هم دا راشي دا شه اوس اعلان دي چې د ټیبلونو یو فهرست هم جوړولی شي لکه زه راځم پرې کې انزرټ ټیبل اف فګر باندې کلیک کوم دا اوکې کوم څونه ټیبلې چې ما جوړ کړي د هغې نه یو فهرست جوړ شي چې هر یو ټیبل باندې ته کلیک کړې هغې ټیبل ته دې وړي خو دا د نوم په اساس باندې ګوره جوړېږي که دې کې مثال آینده کې یو ټیبل زه اضافه کړم لکه زه راغلم دا ټیبل شو زما دا 5 نمبر ټیبل دی خو په دې لیست کې نشته نو د دې لپاره به تاسو ریفرنسز ته راشئ اپډیټ ټیبل باندې به کلیک کړئ اپډیټ انټایر ټیبل دا ټیک مارک به ولګو 5 نمبر ټیبل به دلته راشي که بیا زه د دې سلیکشن والم انسرټ کیپشن ته راشم دلته وګورم اپډیټ ټیبل کې دې کې لومړنی ټیک مارک څه لپاره استعمالیږي نو ما دې کې ویلي وو تاسو ته چې کله مثال یو ټیبل موږ داسې ډېرې ټیبلې واخلو دا ټیبل ما سره مثال د هغې نه علاوه بیا راشم بل یو ټیبل والمه خو دا 9 نمبر ټیبل دی او 2 نمبر ورکه کې دی اوس تاسو دلته دا ټیبل اضافه کوئ ریفرنسز ته به راشي اپډیټ ټیبل د 2 ټیک مارک سره هغه ټیبل یې ټولې راوچته شي خو دا 9 ټیبل په څومره ورکه کې دی 2 اوس که د هغې نه وروسته زه دا ټیبل 3 ورکې ته راښکته کړم نو دې خو شماره 3 نه کړه دلته نو د دې شمارې د اپډیټ کولو دپاره به دا لومړنی ټیک مارک ولګوئ دې به اوکې کړي دې به شماره څومره راکوي بیا موږ ته 3 شماره به راکوي خو هغه به اپډیټ شي که نه ځکه دلته تا دا ټیبل 9 نمبر ټیبل 3 ورکې ته راښکته کړو نو 3 ورکې ته چې کله دې راښکته شي دې به شماره بیا اپډیټ کړي نو دا اصلا کې ټیبل اف کنټینټس د دې نه جوړېدی شي انسرټ ټیبل اف فګر دې لپاره استعمالېږي کله چې ټیبلو سره نومونه وي او هغه نومونه تاسو یو ځای ته راټولول غواړئ هغې لپاره ده او آینده کې د اپډیشن لپاره بیا څه استعمالوو موږ اپډیټ ټیبل یو په دې کې دی کراس ریفرنس دا کراس ریفرنس که تاسو ته چې ما پر انسرټ کې تاسو ته ویلی
خو دلته بیا راغلی دی دا د دې دپاره استعمالېږي لکه ته ولیکه مایکروسافټ ورډ او د هغې نه وروسته راشه دې دپاره یو هیډینګ ته ورکړه لکه لیکنه مې هم وکړه د ذکي یو پراګراف خو دې دپاره مې یو هیډینګ ورکړو مثال هیډینګ 1 بیا مې ولیکلو مثال مایکروسافټ پاور پوینټ د هغې باره کې مې یو پراګراف لیکنه وکړه دې ته مې هم کوم فارمیټ ورکړلو اوس که آینده کې مثال ریفرنسز ته راځم او د کراس ریفرنس باندې کلیک کوم نو په دې کې دا هیډینګ راوچت که لکه ګور دام ترې راوچت که او د هغې نه علاوه دا پاور پوینټ هم ترې راوچت که نو اوس که چېرته زه په دې ورډ باندې کلیک کوم نو ما به ورډ ته وړي او که پاور پوینټ باندې کلیک کوم نو ما به چېرته راوړي خیر دا خو لیکنه اوس کمه ده ډایرکټ راځو چې لیکنه ډېره وشي اوس کومې لیکنې دلته ځي مثال مایکروسافټ ورډ یا په دې کې مثال مایکروسافټ ایکسل پاور پوینټ دا په دې سیم ډاکومنټ کې د یو لیکنې نه بل ځای سره رابطه جوړوي خو د چی په واسطه یې جوړوي د هیډینګ په واسطه باندې د دې لپاره بیا تاسو د کراس ریفرنس نه استفاده کولی شئ دا مې هلته ویلي مو صرف همدا خبره ده چې د refers to specific place in your document such as headings figures and table د ټیبل سره موږ رابطه جوړولی شو کومې ټیبل چې تاسو سره په دې کې راځي د هغه ټیبل سره هم رابطه جوړوی شي لکه یو خو دا فهرست دی یو چې کله د کراس ریفرنس باندې کلیک کړو دې کې ما ته ټیبل راشي ګورې ټیبل ټولې ټیبل دې کې شته یو ټیبل دې کې راواله یو ټیبل او د هغې نه وروسته چې کله دا ټولې ټیبل یې تا راوچتې کړې نو ته چې کله په دې ټیبل باندې کلیک کړې ډایرکټ په همغې ټیبل ته نو کراس ریفرنس په دې ډاکومنټ کې د یو لوکیشن نه بل لوکیشن یا یو ډسټنس نه بل ډسټنس ته رابطه جوړولو لپاره به څه استعمالوئ تاسې کراس ریفرنس به استعمالوئ د کیپشن نه وروسته موږ سره بیا دي انډیکس او ټیبل اف اتھارټیز انډیکس دا د دې لپاره استعمالېږي کله کله د کتاب نه تاسو لغاتونه راوباسئ اوس یو کتاب چې کله موږ ولیکو نو په هغې کې کیدای شي 2000 لغات دی نو هغه به زموږ په ذهن کې نه وي چې هغه به اخره کې بیا لیکو نو کوم یو کتاب چې تاسو لیکلی دی هغه کتاب به تاسو اوپن کړئ ما سره خو کتاب نشته دی میبي ما سره څه نوټس وي نو زه به هغه راوالم او هغه نوټس په دې ځای نه زه لږ اوپن کړم فار ایگزامپل دا د ورډ یو فایل دغه فایل چې کوم ما سره اوپن شو په دې کې حدونه لیکنه نشته خو دا خیر زه به خپل ولیکم مثال یو ټاپک ما سره شروع کېږي کمپیوټر او د هغې مطابق یو کتاب زه لیکم مثال دا کتاب 10 ورقې 20 ورقې 200 ورقې ډېرې ورقې دی اوس ګورې په دې ورقو کې 10 ورقې دي او 5498 لغات خو هر یو لغات خو څوک راوچتوي نه یو نیم لغات موږ راوچتو زه په دې اخره ورقې کې باید د دې کتاب نه لغاتونه ما سره ټول راوځي خو دا ټاپک به نه وي مشخص چې دا لغاتونه د کمپیوټر دي د هارډویر دي د څه شي دي خو به د ټول کتاب نه لغاتونه اخره کې پکار دي نو دې لپاره به تاسو په دې ریفرنسز کې انډیکس استعمالوئ په دې کې به تاسو د مارک انټري باندې کلیک کړئ کوم یو لغت چې تاسو ته مخې ته درځي نو هماغه لغت انتخابوئ مین انټري کې هسې یو کلیک کوئ او د هغې نه وروسته راشي دا مارک په نښه کې مثال په دې کې بل لغت دی پرووایډز دلته کلیک کوم دې کې مارک بس چې ته لغت دی نو هغه لغت به زه انتخابوم چېرته چې لغت دی هغه لغت به تاسې انتخابوئ فار ایگزامپل په دې کې ما سره دی میچ دلته کلیک کوم مارک ډیوایس
क्लिक का मार्क डॉक्यूमेंट अक्सर د سوشي زما په دې لغت باندې لګوډه باندې تشریح مو لیکنه تشریح په سبنډر کې مثال ډاکومنٹ کې کوم چې کلیکشن اف پیجز شرط اسمه تشریح مې په ولیک ریډینګ زه ټول نشم انتخابولی خو تاسو به ټول انتخاب یعنی دلته به چې کوم یو لغت ته استخکاري بس هغه لغت سلیکټ کوئ ټیک کوئ مارک کوئ لغت سلیکټ کوئ د هغې نه وروسته راځئ دلته کلیک کوئ مارک کوئ اوس تاسو څه وکړئ چې ما ټول لغتونه انتخاب نو اول به د هوم ته راشي په دې کې به د شو هایډ باندې کلیک کړي چې دا کتاب خپل حالت کې شي او د هغې نه وروسته به د ورقې په آخره کې دا لغتونه روباسو نو لغتونو راایستلو دپاره به ریفرنسز ته راځو انسرټ انډکس باندې به کلیک کړو دې به ځان سره اوکې کړو دا زما هغه لغتونه دي چې کوم ما په دې کې لیکلي وو خو دا غیر منظم دي زم د ا لغتونه باید په ا لیست کې راشي د بي لغتونه په بي لیست کې نو هغې دپاره به تاسې په دې کې انسرټ انډکس باندې کلیک کوئ او دې لپاره به فینس سټایل والی دې به اوکې کوئ دا به مو اوکې کوئ نو بس چې هر یو لغت په هغې کې اوس انتخابېږي هغه به خپله کټګرۍ ته راځي دلته خو دا نور لغتونه ځکه نشته چې هغه حروف موږ نه دي راوچت کړي که آینده کې مثال نور لغتونه انتخابو لکه دونه مې انتخاب کړی او څه رانه پاتې دي نو بې مارکنډرۍ باندې کلیک کم کوم لغت نه پاتې دي مثال ګرافیک وروسته انتخاب کا مارکې کا مثال د هغې نه علاوه دا سټاپ نو دا لغت به انتخابوم او بیا به راځم دلته به کلیک کړم دې به وکړې همدغه شان سمارټ دا به ټیک مارک کړم هلته به لاړ شي ایډ ګوره دا ا نه شروع دی هلته د ا والا لغت نه و اوس به د ا والا لغت هم هلته راځي ایډ په نامه باندې ټیک مارک یې که ایډ یې که بل د ا والا لغت شته دلته چېرته د ا والا لغت بله مې چې مطلب هلته لیست کې راشي صحیح شو دا لغت دی نو زه به دا انتخاب کړم دا به سلیکټ کړم بس اوس به بیا تاسو یو ځل هوم ته راشئ په دې به کلیک کوئ او د هغې نه وروسته به اعلان دي ایسه کې دا ټول سلیکټ بیا به راشي ریفرنسز کې به تاسې اپډیټ انډکس باندې کلیک کړئ دی به خپل اپډیټ شي مخکې د ا والا لغتونه نو ا لیست هم پکې راغلی یو لغت به نه ډېر لغتونه به دا لغتونه راایستلي تاسو دا ویکیبلري نه جوړوئ هر یو د پښتو کتابونو کې هم اکثره اخره کې الف ب نه شروع شوي دا لغتونه دي نو مهم لغتونه موږ ټیک مارکو د پښتو کې نشي کولی پښتو کې به بیا لیکي پښتو کې هم کولی شي ولې نشي په دې کې تاسو ګورئ ما لږ تشریح لیکلې و ډاکومنټ باره کې نو هغه دې سره څنګه کي هغه راغلی نو داسې یو لیست چې تاسو د لغتونو جوړوئ د دې مسلې لپاره په ریفرنس کې څه استعمالو انډکس ټیبل اف اتھارټیز دا انشاءالله بیا بل کلاس کې درته وایم نن دپاره دونه درس بس دی دا ریفرنس اکثره دا ټول وګورئ دا د کتاب پورې اړه لرله یعنی که لغتونه راایستل دي که تصویر ته نوم دی که کتاب په اړه لیکنه ده که د کتاب په اړه تشریح ده که د هغې نه فهرست جوړونه بل کلاس کې به انشاءالله د دې باره کې خبرې کوم او بیا به ډایرکټ شی شروع کوو مونږه مینج به شروع کړو پوښتنې تر دې ځایه اوسې وکړي